یعنی عثماني غنی رضی الله عنه رسول الله صلی الله علیه وسلم د عمل خلاف عمل کړي نعوذ بالله او بیا علی رضی الله عنه باقي قائم پاتې شوی سور لسو کال مسلمانان باقي قائم پاتې شوی دي نن په گاړی ټماټر را پاسي اگر خرسي اگر پاسيږي او عمر فاروق رضی الله عثماني غنی د نبی صلی الله مخالفت کړي دي کا ستاره خلما تشوی خدا خبر دی نه کړي خلیفہ راشد اسلامک ساؤنڈ سسٹم رابطہ نمبر 0300 5949 296 جواب خبري کوي سم نه اگر هم مرض کړي تو شکایت نه دا طبيعه خوش طبيعه ما سره بخیر خوش طبيعه حاضر کړي ما سره نه تاسو من جوړ د ټول انډیواله یا به خبره کې بل کې خبره کې الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد مولوی صاحب د ټولو اول دعوه بار بار تاوی را تویدار مولوی صاحب جواب دعوه دا خطبہ جمعہ کے دوران تحیت المسجد ادا کی جا سکتی ہے ٹھیک شو د جمعې د خطبې په دوران کې تحیت المسجد ادا کېدې شي مجهول دا ویلي کې الله خو بیا هم د خطبې په دوران کې دا تفصیل نشته چراغ ولاړو کې ناستو ودرې دا مولوی صاحب د ځان د تفصیلات پکې دوی ما په خپل دعوه کې دوه اجزا لیکلیو اول نمبر د خطبې په دوران کې استماع او انصات لازم او صلات او کلام مکروه دي الحمدلله په دواړو باندې زه مسلسل دلایل پیش کوم مولوی صاحب دا فیصله تم کوي ته جج نه جوړ شوی دا فیصله به ان شاء الله ولې څوک اوري وګوري دا به غوي فیصله کوي چې ما په خپل دعوت دلایل پیش کړی دي کنه دي پیش کړی ستا سره غوغه درې قسمه روایت تر هغه ما جوابات کړی دي بیا قطعاً 334 134 140 بشورو لګیا اوسېګا دا ټول خلکو تنن پته لګیدل چې مولوی صاحب سره هیڅ دلیل نشته ان شاء الله العزیز دویم نمبر مولوی صاحب ما ته وای تار قرآن نص پیش کړی دي پته نه لګی دا ملګری یا کانه دي یې دماغ کار نه کېدلته ما ورته ویلو چې خطبه په دوران د خطبه په باره کې دا نازل شوی دی یعنی چې کله خطبه شروعي خاموشي استماع او انصات لازم دي خو جوز د سمجھ نه راځي زه سو کما دویم نمبر دی وای ته دا ثابت کړه چې ایوب ابن نوحیک د صورت چې دی سه قو فلا مولوی صاحب اول نمبر خو به تاجر هم مبهم کړی دا ما چې کوم ستا حواله پیش کړی وا هغه ما چې څنګه پښتا پاګی ته روستا د زبیر علی زید خبرې نه انکار وکړ چې دا ویلی دی په مقابله کې ما اگر ندی پیش کړم چې تا کتاب تلاش نه دی ورولې ما د کتاب نه حواله پیش لچ په دې الفاظ سره دا جره مبهم دا جره مفسر نه دا ته پاګی کې به خپل طرف نه تفصيلات کې هغه تبوې زبیر علی زید سے پوښه قبر کې پروت ته ورسي دریم نمبر او ما مخ کې قرآن پیش کو بخاری مسلم ترمذی صحیح روایت میں پیش لاله تایید د پاره کې روایت ما پیش کو باقی ضعیف راویم راغی چلو هغه صحت ته څه نقصان نه رسیږي سلورم نمبر دی وای وستاسو جمعات کې پښتو کې چلیږي مولوی صاحب زمون خطبه الحمدلله پاره کی وی ته په واعظ او نصيحت او خطبه کې فرق نشي کولای عوامو د پاره واعظ او نصيحت پښتو کې شروع وی هغه کمی خطبه چې مسنون خطبه دي د قرون ثلاثه ام په دغه عربی ژبه کې را روان دي ابن تیمیه رحم الله ټولو ام دغه وضاحت کړی دی چې تاسو نوې بدعت ایجاد کړی دی پښتو اردو په کې وای هغه تاسو پوه شئ تاسو خدای پوه شئ پنځم نمبر دی وای د سحر دوه رکعتونه ازړې اعتراضات بیا را نقل کول ما ویلیو چې دا آیات نازل شوه دی د خطبه په دوران کې چې کله خطبه شروع وي یو سړی هغه مقتدی جوړ شوه دی هغه ته وي خاموشه انصات لازم دی دویم نمبر نزلت فی الصلات یو سړی مقتدی جوړ شوه دی هغه ته ال حکم متوجه کیږي تر دې وخت پورې خدای مقتدی جوړ شوه نه دی نو حکم ورته څنګه راځي کې بیا بل مولوی صاحب دا غینه مخ کې وای د دوه خطبو په دوران کې جلوسو نو مولوی صاحب د روایت باندې خپل طرف نه اضافه مکوا روایت ما خود رسول الله صلی الله علیه وسلم ناسو په دغه کې کدا وی چې دوه خطبو دوران کې وای خله پیش کې بسم الله وک نه پکې بیا پریوات باندې دروغ موایا مخکې مولوی صاحب بیا وای د نبی علی سلام اتباع د ټول خبرې چې څومره واړه اول نمبر خبره ده چې د خلیفہ راشد اتباع په موږ لازم نه دی اعلان کې علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المهدیین دویم نمبر چې کله ته یو صورت د رسول الله صلی الله علیه وسلم د بل چا قول د نبی د قول سره ټکراویږي یعنی عثماني غنی رضی الله عنه رسول الله صلی الله علیه وسلم د عمل خلاف عمل کړي نعوذ بالله او بیا علی رضی الله عنه باقي قائم پاتې شوی سور لسو کال مسلمانان باقي قائم پاتې شوی دي نن په گاړی ټماټر را پاسي اگر خرسي اگر پاسيږي او عمر فاروق رضی الله عثماني غنی د نبی صلی الله مخالفت کړي دي کا ستاره خلما تشوی خدا خبر دی نه کړي خلیفہ راشد کلا دویم دا مخالفت د کم طرف راغی نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو خطبه کول علیکم بسنتی عمل کو دویم نمبر و سنت الخلفاء الراشدین المهدیین دویم خطبه شو دویم اذان شروع شو وس دا غي دا مخالف خلاف د کم طرف
طرف شو یار علیکم بسنتی اولنې اذان زموږ جماعتونو کې کیږي او سنت الخلفاء الراشدین المهدیین دویم اذان زموږ پاږي کې هغه کیږي الحمدلله غیر مقلد علیکم بسنتی دی منو خدای الله رسول الله سنت الخلفاء الراشدین المهدیین دین منو ولې د شیو ملګریو دې شي څنګه تیار نه الله دې موږ دغه سي عمل نه وساتي دغه سي مذهب نه وساتي چې صحابه خصوصا د خلفای راشدین په دشمنی باندې مبني وي دا هم نمبر د بیا وي ستا ټول روایت بس خبر دا سره د ستا ټول ان شاء الله دا چې سو کوي هغه به فیصله کوي لسم نمبر به د جابر زو روایت پیش کو ما د جابر زو د روایت د سلیک رضی الله تعالی د ابو سعید خدری د روایت تفصیل کړه دی مولوی صاحب بار بار ما پیش کو راغي جوابات شوي دي ازي ثواب بدرته ملاويږي نور ساده و بن ثابتيږي 11 نمبر قبل ان تجي بار د الفاظ تا دوه رکعات کړي دي مخکره دینه چې ساده راتلونه نو دراتلونه مخې تحیت المسجد خو سره جمعه تراشي په لازم شي کنه نو چې جمعه تراغه ورته قبل ان تجي ته چې راتلې دینه مخکې ته سنت کړي دي نو پته نه لګي تحیت المسجد دا پیجری کنه پیجری ولا پته نه لګي دماغ خيار نه کړي دی 12 نمبر تعرض د پر فلا شرف مولوی صاحب د خپل اصول مطابق قران پیش کړي حدیث پیش کړه د امتی تقلید دیو کو مشرک شو خپل قول مطابق یو دویم نمبر وای چې دواړه طرف ته صحیح وي یو طرف ته صحیح بل طرف ته زوی د دې تعرض نه راځي نو قران سره د سیس تعرض راولي دغه نه سقوي کېدش بخاری مسلم ترمذی میں مسلسل پیش کو موطا میں پیش کو راغش در بل سے صحیح کېدش خو چې ته نه منې مناسب نه باندې کېلې بهانه هزار بهرن ما مولوی صاحب 44 دلایل پیش کړو 43 دلایل 44 نمبر دلیل دی رضا سره طحاوی شریف د دې جلد نمبر 1 صفحه 227 روایت دے دا عقبہ ابن عامر رضی اللہ عنہ قال الصلاة والامام علی المنبر معصیت منز پدی سے حال کی چی امام پا منبر باندی خطبے شروع کری دا معصیت دے گناہ دا مولی سے وہ دین نور سریح سقواڑی اللہ بندگانو معصیت کی امت ممتلا کوئی 45 نمبر تو حوی جلے 7 نمبر 227 قال الشعبی امام شعبی رحمہ اللہ فرمائی ارائیت الحسن حین یجی ایتا حسن لیدل دے کل چی غرازی وقد خرج الامام او امام حال دا چی امام راوتی فیصلی اغه مونږ کې عمن اخذ ازول دی چا نه غستری لقد رايت شريحا پتاکی سره ما شریح لیدل قاضی شریح مشهور قاضی القضات اذا جاء وقد خرج الامام المصلي کله چې امام راغلی نو هغه به مونږ نه کوي خاموش کړي کم چې پټول علاقه کې دلیل او قاضی شریح هغه قاضی شریح عمل په دلیل کې پیش کړي دغه رنګي دا زما سره ابن ابي شيبه جلد نمبر 4 صفحه نمبر 107 روایت حدثنا وكيع شعبة قال سألت الحكم وحمادا عن الكلام إذا خرج الإمام حتى يتكلم وإذا نزل قبل أن يصلي فكرهه الحكم دا حكم مكروه وغنل حكم دا مكروه غنل مولس مسلسل روایات اور دانا دلیل نمبر 47 طحاوی جلد صفحہ نمبر 227 عن مجاہد روایت در مجھے انه کرها اگر مکروه غنل أن يصلي والإمام يخطب چلے منز کئی پدی سے حال کی چی امام خطبہ ہوئی خطبے په دوران کې کم چې زما دعوا دعوی دواړه اجزا مولوی صاحب غزه پیش کوم دغه رنګ دا زما سره مولوی صاحب دلیل نمبر 48 اور وہ فرمائے قال رأيت عبد الله بن صفوان دخل المسجد يوم الجمعة وعبد الله بن زبير يخطب على المنبر وعليه ازار ورداء پدې وخت کې صادر په وګ باندې او پټکي وهله پدې وخت کې راغی فاستلم الركن ثم قال السلام عليك يا امير المؤمنين ورحمه الله وبركاته ثم جلس ولم يركع کیناستو هغه دغه دوه رکعات منځ نه کو صحابي رسول د بهر نه راغله د خطبه په دوران کې راغله دغه رنګ دلیل نمبر 49 دلته کې د روسته ورکو روسته درکو اوس په کې دلایل ټیم ودرو دلیل نمبر 49 ابن ابي شيبه جلد نمبر 4 صفحه نمبر 72 عن الشعبي قال كان شريح اذا اتى الجمعه كل چې به جمعه تر اتلو فإن لم يكن خرج الامام ک امام بنو راوته صلى ركعتين منذ یو کو دو رکعت وان كان خرج کچته به امام راوته خطبه به شروع نو جلس کې بناستو وختبا او دغه سي طریقې سره وکیناستو استقبل الامام ته مخلف فلم يلتفت يمين ولا شمال نبه منس کو نبه خیګس طرف تکاتا په دې وخت کې بیزان پابند کړو دغه رنګ زما سره دلیل نمبر 50 مصنف عبدالرزاق جلد نمبر 3 صفحه نمبر 245 سنتا جا شرماتا جا اور شرمیگا خپل مذهب باندې ماتم کوا صفحه نمبر 245 ان الشعبي ان سورين قال اذا كان يوم الجمعه كل شيء ورز الجمعه اتى المسجد فان كان الامام لم يخرج صلى ركعتين وان كان قد خرج لم يصلي امام براوته خطبه شروع کړو به منځ نه کوو هم د قریب د نبه خیګس طرف تکاتا دغه رنګ دلیل نمبر 51 طحاوی شریف جلد 1 صفحه نمبر 227
ان ابا قلابه جاء يوم الجمعه والامام يخطب دے برابر پرز د جمعه حال دا چې امام خطبه شروع کړي وا فجلسا ولم يصلي دے بکې ناستو منځ نه کو دغه رنګي دلیل نمبر 52 ابن ابي شيبه جلد نمبر 4 صفحه نمبر 71 عن خالد قال رايت شريا ما شريا اللي دخل يوم الجمعه چاغه داخل دو پرز داخل بس پرز من ابواب کندا فجلسا ولم يصلي کې بناستو دا منځ نه کو دا دو رکعات به خطبه په دوران کې نه کول دغه رنګي دلیل نمبر 53 مسند عبد الرزاق جلد 3 صفحه نمبر 445 قال معمر فرمای قال سألت قتادة عن الرجل يأتي والامام يخطب يوم الجمعه ما ته تاسو کو د قتاده نه چې امام خطبه شروع وي او کس په دوران کې راشي ولم يكن صلى او يصلي هغه موږ نه کله موږ وکي فقال اما انا فكنت جالسا هر چیز هم زکه نم زده موږ نه کومه دارنګ دلیل نمبر 54 امدقه جل صفا عبد الرزاق روایت کړي ابن جنان عطاین قال قلت له جئت والامام يخطب يوم القيامه يا تركو چې تراشه په دې حال کې چې امام خطبه ته 2 رکعات کې ترامونس کې قال اما والامام يخطب فلا اكن لاركع امام خطبه شروع نو زاده 2 رکعات نه کوم زدا مونږ نه کوم در صحابه کرامو تابعین عمل پیش کوم مولوی صاحب ته الدوحہ اسلامک ساؤنड सिस्टम हर किस्म की इस्लामी मुहाफिल मजालिस जलसों और कॉन्फ्रेंस के लिए आला साउंड सिस्टम फराहम करने का मयारी सेंटर जदीद DSLR और ड्रोन कैमरा से वीडियो रिकॉर्डिंग की सहूलत मौजूद है। अल दोहा इस्लामिक साउंड सिस्टम राबता नंबर 0300 5949 296।